ځینې صنعتکاره ښځې په دې هڅه کې دي چې د ټولنې نورو بېروزګاره میرمنو ته د لاسي صنایعو، خیاطۍ او نورو برخو کې کاري زمینې برابرې کړي. له دې ډلې یوه هم فاطمه شیرزاد ده چې په دې کوچني کارځای کې هغه نجونو او ښځو ته د خیاطۍ په برخه کې د کار زمینه برابره کړې چې له دې وړاندې بېروزګاره او له اقتصادي ستونزو کړي دي. هغې نږدې 100 میرمنو ته د خیاطۍ، لاسي صنایعو چمتو کولو او نورو برخو کې د روزنې پروګرامونه هم په لاره اچولي دي چې میرمنې ورته په ډیره لیوالتیا راځي. تفصیل میشه که در عرصه تجارت پا گذاشتیم و پیش میرم. مثلا با خواهرام همکار هستم، کار میکنم و مدت 4 ماه میشه که کارگاه ایجاد کردیم در بخش خیاطی. فعلا حضوری 3 نفر با ما کار میکنه در بخش خیاطی و 10 نفر هستن، تقریبا 7 نفر دیگه چې غیابی در خانه هایشان کار میکنه. هغه وایي که حکومت او مؤسسات ملاتړ وکړي نور ښځې به هم پر کار کړي. په دې کارخونه کې کاریګرې نجونې د خپلو محصولاتو د خرڅلاو په موخه د بازار موندنې لپاره د نندارتونونو د جوړېدو او کاري پراختیا غوښتنه کوي. در بخش خیاطی کار میکنم و مدت 3 ماه میشه که اینجا مشغول کار هستم و با بانو شیرزاد که اینجا کار میکنیم واقعا خیلی راضی هستم که اینجا مشغول کار هستیم. باید آدم خود در هر شرایط عیار بسازه. این به این معنی نمیشه که درس تحصیل نیست آدم خود از دیگه کارا عقب بانه. د دې کارخونې کاریګره رویا عزیزی بیا پر انجونو ټینګار کوي چې له دې موقع د ګټه واخلي او شته محدودیتونه دې په فرصتونو بدل کړي. هغه له زده کړو سره په ټولنیزو او اقتصادي فعالیتونو کې د ښځو ونډه مهمه بولي او د ښځو وضعیت ښه والي لپاره له حکومت د ځانګړو پروګرامونو او پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. مدت 15 سال بیشتر در خیاطی هستم. خودم کار میکنم، تجربه کاری در خیاطی خیلی زیاد دارم. به خاطر که به دختر خانم‌ها فعلا مکتب‌ها دانشگاه بسته در خانه نشینن، سرپای خود استاد باشن، همیشه بیان کار بکنن تا یک کار رو یاد بگیرن که با آیندهشون به درد بخوره. اوس مهال په کابل او ولایتونو کې زرګونه ښځې د لاسي صنایعو پر تولید بوختې دي، خو د کار په وړاندې د برېښنا کموالی، د خامو موادو نشتون او کمرنګه بازار هغه ننګونې دي چې د دوی چارې ټکنۍ کړي دي.